مبارک اشرف غني ګټونکی شو. سلام دوستانو، ستړي مشي، وخت مو په خیر. د کمیسیون نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې محمد اشرف غني په ولسمشریزو ټاکنو کې 50.4% یا 9,53,592 رایې اخیستې او د مخکښ سیال عبدالله بیا د 9.25% یعنی 1,20,841 رایو په ګټلو دویم ځای خپل کړی. د ټاکنو بل نومان ګلبدین حکمتیار بیا 3.85% یعنی 20,241 رایې ګټلې او دریم ځای لري. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر محمد اشرف غني د 50.4% رایو په ګټلو د افغانستان ولسمشر په توګه اعلانیږي. بل لور ته د افغان ولسمشري ټاکنو یو مهم نوماند او د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله پر خپل فیسبوک پاڼه لیکي چې نن سه شنبه کابل کې د مجاهدینو د انسجام شورا له غړو سره کتلي. په دې لنډه اعلامیه کې راغلي په دې کتنه کې ټینګار وشو چې د ټاکنو تقلبي پایله به نه منل کیږي. دغه راز د عبدالله د ټاکنیز ډلې غړي فضل احمد معنوي رسنیو ته وویل د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې غونډې روانې دي، خو دا نشي ویلی چې د غبرګون په توګه به څه کوي، موازي حکومت به اعلانوي او که بل څه. خو د په وینا یوه خبره جوته ده او هغه دا چې د ټاکنو د درغلۍ پر بنسټ ولاړې پایلې نه مني.